امریکا طالبانو ته ولې 15 میلیونه ډالر مرسته ورکوي؟ سلامونه او پښتنه مینه، تاسو ګورئ ټاپ پښتو چینل. ګلونو دوستانو، د دې ستر حقیقت د پوهېدلو لپاره چې ولې امریکا رئیس جمهور ډونالډ ټرمپ غواړي چې طالبانو سره 15 میلیونه ډالر مرسته وکړي، دا مرسته به دوی په کوم اړخ کې لګوي؟ د افغانستان کې د جګړې په دوام او کې جګړې په پای. ګلونو دوستانو، که حقیقت پوهېدل غواړئ نو ویډیو را سره تر اخره وګورئ. د امریکا متحده ایالاتو پرېکړه کړې چې طالبانو ته 15 میلیونه ډالر مرسته په توګه ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس د خپل هیواد د دفاع وزارت ته اجازه ورکړې چې سږ کال طالبانو سره 15 میلیونه ډالر مرسته وکړي. ټاکل شوې ده چې ولسمشر ټرمپ نن شپه د امریکا دفاع وزارت وړاندې شوې پوځي بودیجه لاسلیک کړي او دې بودیجه کې به له طالبانو سره د مرستو لومړنۍ 15 میلیونه ډالر هم شامل وي. ظاهرا پینټاګون دا پیسې طالبانو ته د دې کبله ورکوي چې د خبرو پر مالي اړتیاو ته په پام سره یې ولګوي. دې کې امنیت، حمل او نقل، د اوسېدو ځای، خواړه، لوازم، اړیکې او نور خدمتونه پکې راځي. البته دا پیسې به یوازې د طالبانو مشرانو ته ورکول کېږي او په جګړه بوخت وسلوال طالبان به خپله جګړه کوي. په ریپورټ کې راغلي چې د دې پیسو د خاصو لګښتونه لکه د مهماتو پیرل او یا په دولتي وسایطو کې د مذاکره کوونکو انتقال لپاره ګټه نه اخیستل کېږي. د امریکا کانګرس د پینټاګون غوښتنې چې د دغو پیسو لګولو په تړاو مفصل ریپورټ سپاري. وسلوالو طالبانو که څه هم تر دم ګړۍ په دې تړاو څه نه وایي، خو په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې خبریال ډاټ کام ته وویل چې طالب مشران له امریکایي فلاوي یعنې زلمي خلیلزاد نه دا غوښتنه د مذاکراتو په لومړي پړاو کې کړې وه. پینټاګون د پیسو د ورکړې په تړاو باندې ښکاره دا خبره منلې ده، خو تر اوسه له افغان حکومت دې پیسو ته غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو د کوټې شورا غړو وړاندې خبریال ډاټ کام ته منلې وه چې پاکستان ته د ملا برادر د سفر پر مهال هغه هڅه کوله چې جنګي طالبانو خپل کړي او هغوی ته یې د پیسو د ورکړې سلسله پیل کړې وه. کارپ هان وایي چې امریکا هڅه کوي چې طالب مشران د پیسو په مقابل کې د پاکستان له منګولو وباسي او هم دا پیسې په دې سبب کیږي چې د طالبانو په لیکو کې اختلاف لا نور زیات کړي. که څه هم د امریکا د دفاع وزارت په ښکاره ټکو ویلي چې دا پیسې په جګړه ایزو طالبانو ته نه ورکول کېږي، خو که په جګړه کې ښکېل طالبان د دې پیسو نه ګټه وانخلي، څنګه ممکنه ده چې هغوی دې بیا د دغه مشرانو لپاره جګړه وکړي چې بهر ناست او د امریکا د دفاع وزارت پر بودیجه خوند وهي. ګلونو دوستانو، که چیرته مو ویډیو خوښه شوې وي نو د لا زیاتو کره معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو مو له ملګرو سره شیر کړئ.